د انعکاس سهار خپرونې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د خپرونې وروستیو شیبو ته رسیدلي یو. دغه برخه موضوع ده او موضوع د کرونا ویروس په اړه باندې چې دغه ویروس نښې نښانې څه ډول دي، څه ډول پیدا کیږي، مخنیوی یې څنګه کیدی شي او د هغې نه وړاندې چې پرې خلک اخته شي وقایه یې څه ده. په همدې اړه باندې سره غږیږو او د داخله عمومي ناروغیو متخصص او پوهنتون استاد عبدالودود احمدزی را سره خپرونه کې میلمه دی. د سره په دې اړه غږیږو. تاسې هم کولی شئ که د کرونا ویروس په اړه کومه پوښتنه لرئ نو د ډاکټر صاحب څخه یې وکړئ نو ځواب به درکړي. ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایو. احمدزی صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه، قربان مو شم. زه هم په خپل وار سره د انعکاس راډیو تلویزیون د دفتر د لارې د استودیو د لارې خپل ګرانو هېوادوالو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. دا د کرونا په نوم ویروس چې دی اگر چې نوی دی او د نورو پخوانیو ویروسونو د کورنۍ نه هم ګڼل شوی دی، خو ولې دا نوم چې دی نوی دی په طبابت کې یا کوم کشف چې شوی دی، خو لومړی ځل په چین کې پیدا شوی د چین په ووهان ښار کې. تر دې دمه تقریبا 362 کسان یې وژلي دي چې 80 په چین کې دي، 380 او دا دوی چې دي یو په فلیپین کې دی یو په بل هیواد کې دی او تقریبا د 11,000 نه زیات کسان پرې اخته دي په دې مرض باندې چې تر درملنې لاندې دي په روغتونونو کې، ډېری په چین کې دي. اول به همدې باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب، څونه چې تاسې تر دې معلومات لرئ د کرونا د ویروس په تړاو باندې، دا څه ډول ویروس دی او څنګه پیدا کیږي؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه مخکې چې تاسو ویلې دغه اوسنی کوم ویروس چې یو ناورین یې رامنځته کړی دی، د دې لپاره یو موقتي نوم ورکړل شوی دی چې همدغه د 2019 نوول کرونا ویروس ورته ویل کېږي. د ده په مورد لا تحقیقات ټول بشپړ شوي نه دي، مکمل نه دي چې یو پوره 100% دا ویروس وپېژندل شي. لکه څنګه چې تاسو ویل د د ویروس کورنۍ معلومه شوې ده چې د پخوانیو کرونا ویروسونو چې هغه د بیتا فیملي ورته وایي د هغې ویروسونو له جملې څخه ده او معمولا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي. د پخوانیو ډاټاګانو څخه داسې راڅرګندېږي چې د چین په ښار کې 2002 کال کې هم د همدغې کورنۍ د کرونا ویروسونو یو اپیډیمي راغلی و چې په هغې کې هغه د سارس ویروس یې ورته ویلی چې سویر اکیوټ ریسپیریټري سنډروم ویروس یې ورته ویلی او په هغې وخت کې د 8,000 نه زیات واقعات ثبت شوي وو او بالاخره د 8 میاشتو په موده کې هغه کنټرول شو چې د همدغه کورنۍ یو ویروس و او د دې ویروس شباهت هم 80% د همغه د سارس ویروس په شان دی او تر اوسه پورې د همدې له خاطره دې ته د هغه نوول کرونا 2019 نوم ورکړل شوی دی او پوره نوم یې لا واضح نه دی. همدارنګه د دې ویروس ارتباط د 2012 کال د هغه پیښو سره چې میډل ایسټ کې شوی و او په هغې وخت کې که ستاسو په یاد وي د اوښانو څخه یوه ناروغۍ خپرېده، شدید تنفسي ناروغۍ چې هغې ته میډل ایسټ ریسپیریټري سنډروم ویلي، د هغې سره هم د ده ارتباط شته، یعنې د یو فامیلي دي او دغه ویروس لکه تاسو چې وویلې اوس په همغه ووهان ښار د چین کې د لومړي ځل لپاره د 2019 کال د ډسمبر په میاشت کې په اواخرو کې وپېژندل شو. هغه هم په تصادفي شکل سره چې د همدې ښار څخه د تنفسي ناروغیو واقعاتو راپور ډیر شو او بالاخره دوی په دې باندې مشکوک شول چې دغه خلک چې د یوې منطقې نه راځي، خصوصا د هغه ساحې نه چې هلته یو بازار او په هغې کې د حیواني او د بحري حیواناتو غټ مرکز و، د هغې څخه د هغې کارکنان او هغه خلک چې هلته تللي وو دوی یو رقم خاصه ناروغۍ د تنفسي باندې اخته شوي وو چې دوی متوجه شول چې دا کیدای شي د یو ځای نه منشأ ولري. بالاخره په سبا یې یعنې د جنوري په اوله باندې هغه بازار قرنطین شو او ټول هر څه مواد له بینه لاړ شو او دغه خلک چې لومړنی هغه اعمار د دوی چې د 80 په حدودو کې خلک اخته شوي وو تر 10-11 ورځو پورې دوی پیدا کړل چې دا یو نوی ویروس دی، لکه د انفلوئنزا او د اډینو ویروسونو، رینو ویروسونو او پخوانیو نورو د زکام ویروسونو په شان نه دی، بلکې دا یو نوی ویروس دی او بالاخره تر نننۍ راپورونو پورې منتظر یو چې د دې 100% وضاحت. مننه ډاکټر صاحب، په همدې تړاو به نورې خبرې هم کوو، وضاحت به تاسې ورکوئ او اورېدونکي هم موږ سره په کرښه دی، د دوی پوښتنه به مو واورو. السلام علیکم، سهار په خیر.
وعلیکم السلام کاکا سهار هم بخیر. وعلیکم السلام مننه. فهیم صاحب هستئ؟ او فهیم صاحب مهرباني فهیم صاحب پوښتنه مو څه ده؟ دغه یې پوښتنه مې وکړه کاکا چې موږ څنګه کولی شو د کورونا وایرس څخه ځان وساتو چې محفوظ چې ځان وساتو چې کورونا وایرس مو داخل نه شي. مننه. صحیح ده ډاکټر صاحب په دې تړاو تاسو ته خبرې وکړي لارښوونه به وکړي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. د دې وایرس په تړاو تاسو ویل چې دا نوی پیدا شوی دی، دا نوم یې موقتي دی، کیدای شي معلومات بشپړ شي، نوم کې هم تغییر راشي او نور هغه کې بدلون راتللی شي. انفلونزا یادونه تاسو وکړه، تنفسي ناروغیو هغه تاسو وکړه چې دا ساس په نوم سارس تاسو د هغې کورنۍ نه دی، نښې نښانې ته ډېر هغې ته ورته دي چې ورته دي یعنې دقیق خو هغه نه دی، یا انفلونزا هم نه ده، یا تنفسي بعضې امراض چې دا هم نه دی. کومې نښې نښانې هغې نه جدا دي چې موږ ووایو چې دا کټ مټ هغه نه دی د هغې ناروغیو نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه موږ او تاسو مخکې چې پرې وغږېدو چې دا د ویروسونو یو فیملي ده چې د بیټا کرونا وایرسونه ورته وایي. دغه فیملي کې تر اوسه پورې 7 سټرینونه یې داسې پېژندل شوي دي چې په انسانانو کې همدغسې تنفسي ناروغۍ راوړي، یعنې 7 انواع چې په دې کې مونږ مخکې ویلې چې 2002 کې په اواخرو کې په چین کې د سارس ویروس، 2012 کې میډل ایسټ کې همدغه د کرونا ویروسونه، او اوس 2019 کې بیا په چین کې ووهان ښار کې. په ابتدا کې چې ناروغان یې شفاخانو ته مراجعه کولو، چون د ټولو تنفسي ناروغیو د ویروسونو په شان یو اعراض لرلو، یعنې موږ او تاسو کله چې تنفسي ناروغیو باندې غږیږو نو د ویروس نوم د هر چا نه مخکې ده، لکه د انفلوئنزا ویروسونه، لکه د رینو ویروسونه، لکه د اډینو ویروسونه او د پارا انفلوئنزا او نور ویروسونه. خو کله چې مطالعه وشو دا هغه ویروسونه نو. کله چې دغه 80 کسان چې په لومړنۍ سر کې راغلي وو شفاخانو ته، د دوی نه سمپلګري وشو، دې نتیجه ته ورسېدل چې دا هغه ویروسونه نه دي چې عادي ډول سره د زکام او د تنفسي ناروغیو سبب کیږي، خو تقریبا په یوه فیملي کې راځي او دا یو نوی ویروس چې کیدای شي میوټیشن یې کړی وي او یو نوی تغییر د پخواني ویروسونو وي. تر اوسه پورې داسې معلومات. ټول تنفسي ناروغۍ که مونږ کټګورایز کوو چې د ویروسونو له کبله رامنځته کیږي، تقریبا سیم ټو سیم یا مشابه اعراض ولایم لري، چې د پزې د بهېدو نه د یو عادي زکام نه شروع کیدای شي او د شدیدو تنفسي ناروغیو پورې تللی شي. څه انفلوئنزا ده، څه اډینو ویروسونه دي، نښې یو شی دي، تقریبا نښې او اعراض ولایم یو شان دي، او اوسنی کوم تدابیر هم د مخنیوي لپاره چې نیول کیږي په همغه بیس باندې چې د پخوانیو ویروسونو لپاره کوم تدابیر و دوی همغه وړاندې کړي دي تر اوسه پورې، ځکه دا ویروس لا معلومات تکمیل شوي نه دي چې موږ ډېر په دې وپوهېږو چې د انتقال لارې کومې دي. یو څو موارد پېژندل شوي دي چې د حیواناتو سره یې تړاو صحیح ده، ځکه هغه مارکیټ چې هغلته خلک پکې کار کوه هغه وتړل شو. بیا د ده نه وروسته په دې پوه شول چې ځینې داسې واقعات شته دی چې هغوی خو دغه مارکیټ ته هم نه وتلي، دوی کې د کومه شو، نو بالاخره دا هم په ثبوت ورسېده چې د شخص نه شخص ته هم انتقالېدی شي. دا هم ثابته شو او دغه غټه ستونزه شو خلکو ته او هغوی ته. بالاخره د ده نه وروسته په دې هم دوی پوه شول چې دغه ویروس مخکې د دې نه چې اعراض ورکوي، او یعنې یو څوک هغه تنفسي اعراض چې معمولا ټوخی او تبه او زکام او دا ولري، د ده نه مخکې هم دا خلکو ته دا انتقالوی شي. نو دا یوه غټه ستونزه په دې وروستیو کې چې په دې باندې اوس بحثونه کیږي، او بیا هم د نړیوال صحي سازمانونه د امریکا، د چین او د نور سره ناست دي او یو ایمرجنسي ټیم اعلان کړی د ده لپاره، یو جدا جینیټیک بینک یې ورته جوړ کړی چې دا د دې جینونه مطالعه کړي چې دا کوم نوع ویروس دی او څنګه وشي کولی چې تدابیر ونیسو. مننه ډاکټر صاحب. دغه فهیم صاحب پوښتنه پاتې شوه، هغه به م تاسو ځواب کړئ. یو بل اورېدونکی به م ورسره یو ځای کړو، دوی پوښتنه به م واخلو درانی صاحب، بیا به د دواړو اورېدونکو پوښتنې مخنیوی به انشاءالله د پروګرام په دوران کې وایو. صحیح ده. السلام علیکم، سهار په خیر. وعلیکم السلام، شهزاد صاحب خیر، جوړې په خیر. مننه، سلامت اوسئ، خیر یوسئ. پوښتنه مو وایئ. پوښتنه خو دا ده دا کورونا وایرس که دا څنګه پیدا کېږي؟ څنګه پوه نه شو، بیا تکرار کړئ پوښتنه. یعنې کورونا وایرس که نه ده، که چین که پیدا شوی دا د څه کوم دلیل نه پیدا کېږي؟ یعنې د شي نه پیدا کېږي، حیواناتو نه پیدا کېږي، که انسانان د شی نه ده؟ صحیح ده، صحیح ده. بله پوښتنه خو نشته.
نوم راته ونه وي زه نوم باندې پوه نه شوم نوم یې وانخیست زما ډایرکټر صاحب وایي چې نوم یې جاوید و صحیح ده ډاکټر صاحب هغه یو فهیم ورو هغه وایي چې دا څنګه ترې ځان وساتو جاوید وایي چې ولې پیدا کېږي اگر چې تاسو وړاندې په دې باندې خبرې وکړي چې دا ولې پیدا شوی دی او دې باندې هم لږ ابتدایي معلومات ورکړل بالکل جاوید جان ورور د معلوماتو لپاره موږ مخکې خبرې وکړلې چې دا د د ارتباط د حیواناتو سره ډېر ده لکه د دې فیملي مخکیني ویروسونه هم د شوپرک او د مثلا د اوښ او د نورو حیواناتو سره ارتباط و د ده هم یو ارتباط او د بحري حیواناتو سره د ده هم ارتباط لکه مثلا دا خو لومړی ځل په چین کې پیدا شوی هلته اوس دا هغه ډېر هغه ټینګار په دې کېږي چې کیدای شي د حیواناتو نه انتقال شوي یا پیدا شوي افغانستان کې خو دا ویروس اوس نشته یعنې دلته هم دې اوسېدونکي د حیواناتو سره هلته مالداري ده غوا ده او خوسۍ ده وری او پسه دي دا شیان دي دې سره احتیاط وکړي څنګه بالکل موږ او تاسو یو سلسله ناروغۍ لرو چې همدې ته زونوټیک ډیزیز وایي چې هغه ناروغۍ چې اصلا د حیواناتو ناروغي ده خو د بې احتیاطي له کبله انسانانو ته راځي دغه ناروغۍ په ټول نړۍ کې شته دی صحیح ده د اوس لپاره زرهاو زونوټیک ناروغۍ لرو په هر مملکتونو کې چې لوکل شکل سره موجود دی د هغې لپاره بالکل لکه چې د اسلام دین وایي همغسې احتیاطي تدابیر مونږ کولی شي چې د دغه خطرناکو ناروغیو څخه ځکه معمولا که مونږ متوجه کېږو هغه ناروغۍ چې د حیواناتو نه انسانانو ته راځي دا ډېر خطرناک وي همیشه د طبابت په ډګر کې چې مونږ مخ کېږي ورسره ټول هغه ناروغۍ چې د حیواناتو نه انسانانو ته راځي د دوی خطرناکتوب زیات وي نظر هغه ناروغیو ته چې معمولا هغه ویروسونه او یا هغه بکتریاګانې چې معمولا د انسانانو وي نو بالکل احتیاطي تدابیر خو په هر صورت پکار دی د هغوی سره د کنټکټ نه مخنیوی د دستکشو استعمال د ماسکونو استعمال د پاکوالي په منظم شکل سره د هغوی د ناروغیو او د اعراض علایمو په صورت کې د هغوی مربوطه کلینیکونو ته وړل هغه احتیاطي تدابیر چې هغه مونږ د حیواناتو لپاره نیسو ښکاره خبره ده چې منطقا باید مونږ هغه د هر حیوان لپاره که روغ هم اوسي او یا کوم ناروغۍ ولري که ونه لري باید ونیسو تر څو د دغسې ویروسونه چې اوس زموږ او ستاسو په وطن کې الحمدلله چې نشته دی او انشاءالله امید هم ده چې را نشي د دې څخه مخنیوی وشي افغانستان کې خو اوس دغه ویروس نشته دی ډاکټر صاحب او دلته د عامې روغتیا وزارت اوس دومره تدابیر نیولي کله چې کابل ته خلک د بهر نه راځي هغوی نه پوښتنه کوي چې کرونا ویروس خو به نه لري یا تورخم بندرونو کې یا لوی دروازې چې د افغانستان دې کې دغه تدابیر تاسو څنګه ارزوئ دا څومره پر ځای دي د دغه ویروس لپاره خو نړیوال نورمونه معلوم دي همدا اوس کوم نورمونه چې پخواني ویروسونو لپاره شوي هماغه د تطبیق وړ دي او نوي نورمونو لا په جریان کې دي صحیح ده اوس نور نړیوال چې د هر مملکت نه راځي خپل ایرپورټونو کې ټول طبه لرونکي خلک دا تشخیصوي او نه پرېږدي چې په خپل سر داخل شي او تر څو چې تشخیص نه وي کړی د تبه یعنې تاسو په تصاویرو کې هم لیدلی وي یو ترمامتر ده چې د دوی په تنده ږدي ګوري که تبه لري د دې لپاره هغوی یو خاص مشخص ساحې ته لیږي هلته د دې نه پلټنې کېږي د دې نه تاریخچه اخلي آیا که د چین نه راغلی وي په وروستیو 2 هفتو کې او که هېڅ دا منتنه هم نه وي دته سپارښتنې کوي چې په وروستیو یو میاشت یا 6 شپو یا 2 هفتو کې که تا ته دغسې اعراض پیدا کېږي حتی یو کارت ورکوي ورته یعنې دې نه معلومېږي ډاکټر صاحب چې د اول تبه معلوموي که تبه ولري نو دا نورو معایناتو ټول تبه لرونکي یعنې دا ویروس څنګه ورسېږي د سټي تبه پیدا کوي څنګه د دې ویروس غټه نښه همدا دی چې دا ډېر زر په ناروغۍ شروع کوي یعنې 2 نه 14 ورځو کې صحیح دا کس ته ناروغۍ راوستی شو پکې تبه معمول ده د ټوخي او د تنفسي نورو اعراض علایمو سره لکه سالنډي او د سینې درد او د ده په څنګ کې ځینو کې حتی اسهالات او د وجود درد و نور راپورونه هم ورکړل شوي دي په اعراض علایمو کې خو احتیاطي تدابیر چې د نړیوالو نورمونو لپاره جوړ شوی دی هغه ساحې چې قرنطین دي د هغې لپاره بېل نورمونه دي هغه ساحې ته چې سفر کېږي د سفر لپاره اوس هند د خطر درېیمه ناحیه یا هغه زون 3 چې ورته وایي هغه اعلان شوی دی چین په بخښنې سره او پروازونه د هغې لپاره که څوک وایي ډېر ضروري کارونه لري معطل شوي دي خو بیا هم د زموږ او ستاسو د بارډر پولیسو
او د کاسټم دا وظیفه ده چې دوی هم خپل سیستمونه ولري د مخنیوي لپاره او په څنګ کې د صحت عامې وزارت باید هغه کسان چې د هېواد ته راځي همدغسې لکه نور نړیوال چې ورته سکرینینګ کوي دوی هم ولري او انشاءالله چې مونږ خبرې یو خوا تدابیر دي چې د هېواد په کچ کې دي په سرحداتو کې چې دا وایرس بهر دی د افغانستان نه چې افغانستان ته رانشي په بارډر کې دا تدابیر باید ونیول شي. په داخل کې عام وګړي د دغسې وایرس یا د وایرسونو د دې وایرس د نورو فامیلي وایرسونو نه څنګه ځان وژغورلی شي؟ کوم تدابیر ډریور څه وکړي، دوکاندار څه وکړي، مامور څه وکړي، معلم څه وکړي؟ بالکل یو سلسله تدابیر دي چې هر کس ته باید وشي. یو سلسله تدابیر دي چې هر کس ته باید وشي، په هغې هم غږېږو. یو سلسله تدابیر چې زموږ شفاخانو کې باید وسي هغې باندې باید وغږېږو، او یو سلسله تدابیر باید زموږ او ستاسو هغه څوک چې طبي خدمات وړاندې کوي هغې باندې هم باید پوه شو. او نړیوال تدابیرونه هم ډېر هر کس تدابیر خاص تدابیر ته ضرورت لري. لکه موږ مخکې ویلی چې دا یو د هغه ویروسونو څخه دی چې د تنفسي لارو نه انتقالیږي. معمولا دا یې پیژندل شوی دی چې دا د تنفسي قطراتو نه انتقالیږي او همدارنګه د ډایرکټ کنټاکټ نه دا یې تقریبا تثبیت شوي دي. نو شخصا هغه څوک چې غواړي چې په دې ویروس باندې اخته نه شي د دې لپاره ډېر ساده تدابیر شته دي چې د لومړی تدابیر د یو ساده لاس وینځنې څخه چې شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو په ورځ کې د 5 ځلو نه زیات لاسونه وینځو، خو کوشش دې وشي یعنې موږ اودس کوو چې عین وخت کې چې دا اودس کوو دې وخت کې د صابون نه استفاده وکړو او دغه وینځنه د لاس اقلا د 20 ثانیو لپاره وي. کم از کم 20 ثانیې موږ تاسو په قف ځګ کې خپل لاسونه پرېږدو او پاک یې کړو او ویې مږو تر څو د دغسې خطرناک ویروس څخه جلوګیري شوی وي. هر هغه شی هر وخت که زموږ لاسونه ناپاک اوسي فردي کس باید بې ځایه په خپل خوله کې په خپل پزه کې سترګو کې دې ځایانو کې ګوتې ونه وهي. صحیح ده؟ نو دا تدابیر ډېر لازم دی. همدارنګه په خپل شخصي وسایلو باندې ډېر زیات دا باید فکر وکړي چې خپل شخصي وسایل نورو ته په دې اوسنۍ وخت کې پرېنږدي چې نور پکې لاس ووهي او بالاخره که مشکوک وي چې زه هم ناروغ یم که هره ناروغي وي باید په کور کې پاتې شي، یو جدا اتاق کې پاتې شي او ځان د محافظه کې په دې باندې ځان پوهېږي که زما اعراض د تنفسي پیدا کېږي، ټوخی پیدا کېږي، تبه پیدا کېږي، باید یو مخصوص ډاکټر ته مراجعه وکړم، هغې سره زه کنسلټیشن وکړم او بالاخره د بې ځایه ګرځېدنه په ډېر ازدحام کې ډېرو بې ځایو خبرو نه د خلکو په منځ کې او حتی نوي میتودونو کې ویلي چې د 6 فیټه فاصله 6 فوټه چې تقریبا د 2 مترو یا د شاوخوا حدودو کې راځي یو د بل نه باید موږ او تاسو خبرې او یا ټوخی او پرنجی چې لرو د ده نه باید 2 فیټه فاصله ولرو. معمولا د ټوخی او پرنجی په وخت کې باید لاس نه بلکې یو دسمال او یا یو پاک ډسپازبل کاغذ خولې ته ونیسو او هغه په یو خزي کې بیا بیرته واچو تر څو د خلکو د انتقال څخه مخنیوي خلکو ته د انتقال څخه مخنیوي وشي. او هغه خلک چې مشکوک دي چې دوی یو تنفسي ناروغي لري لکه ټوخی او زکام او دا د دې خلکو سره نږدې تماس کنټاکټ غېږه ورکول لاس ورکول د دې نه د وسه لپاره جلوګیري وکړو تر څو وشو کړای چې د دغه ویروس زر خپرېدنه مخنیوی وکړو. دا د هر فرد لپاره خوراکونو برخه کې داسې شی نشته چې په هغې باندې بالکل د دې لپاره د ایوریډا او یا د یوناني طب هم ځینې پیشنهادات لري. همدا اوس په سایټونو کې راخپرېږي چې ځینې هغوی ځینې چایونه او ځینې شیان مثلا معمولا موږ او تاسو د ویټامین سی نه باید ډېر استفاده وکړو په دغه وختونو کې ګرم خواړو او هغه مایعاتو نه ډېر استفاده وشي. دا یو نظریات دي چې په دې کې کومک کولی شي. دا پرسنل یا شخصي هغه شیان دي چې یو شخص باید مراعات کړي چې تر څو نورو ته ستونزه هم پیدا نه شي او دی هم په محافظت دا وایرس اگر چې بیا به هم دا تکرار کړو تاسو ووایي چې نوی وایرس دی لا پوره معلومات یې په اړه نشته دی بیا هم که موږ د سارس د وایرسونو د فامیلۍ نه یې وګړو هغې باندې ته ورته یو څېړنه پېښ شوې ده او معلومات که لرئ په هوا کې په فضا کې دا څومره واټن کې انتقالېدونکی دی او څومره وخت دا ژوندی پاتې کېدلی شي؟ ویروسونه خو معمولا د ویروسونو په هکله د پخوانیو نظریاتو په اساس دا داسې یو
موجود دی چې دا اکثرا چې کله یو کس سره یا یو حجرې ته داخل شي بعد له هغې نه ناروغۍ راوړي په محیط کې باید موږ د انتشار څخه مخنیوي وکړو. هغه څوک چې دغه ناروغۍ لري او ټوخیږي او پرنجیږي اقلا دا غټ قطرات چې زموږ او ستاسو مخ او پزه او سترګو شاوخوا وغورځېږي نو د ده څخه ډېر زیات دا یې بیخي اپروف شوی دی او دغه ډایرکټ کانټاکټ دا چې د لاس او نورو سره دا لا چندانې پروف هم نه ده خو بیا هم د احتیاطي تدابیرو کې وایي چې تاسو د دې څخه جلوګیري وکړئ. دا چون حیواني حتی کیدای شي د دې ارتباط د ماهیانو سره د الوتکو سره هم وسي نو کیدای شي د دغه شیانو په واسطه د یو هېواد نه بل ته انتقال شي. تنفس سره نه انتقالیږي، ساده تنفس سره کیدای شي چون دا زموږ او ستاسو د تنفسي سیستم اولنۍ برخه برخه لکه پزه او ستونی او دا ساحې اخته کوي نو د تیزو خبرو سره او یا د پرنجي او ټوخي سره بالکل دا خپریږي او اقلا موږ او تاسو 6 فیټه فاصله چې ویلې د همدې لپاره چې باید مثلا یو څوک په دې ویروس باندې اخته دی صحیح ده هغه داسې یو کوټه د ناستې څوک ورسره نشته دلته وپرنجېدو وټوخېدو یا محتویات یې د خولې دلته پاتې شول او دا ویروس هم پکې شته یو ساعت وروسته 2 ساعته وروسته دې ساحې ته بل کس راځي د هغې احتمال خو نشته چې پرې اخته شي. بالکل ګورئ اوسنی دا تاسو چې د کوم زربستریز روغتون په چین کې یادونه وکړله د دې اتاقونه داسې ډیزاین شوي دي د دې اتاقونه چې د یو کس لپاره په یو ساعت کې 12 ځلې د هوا تغییر کیږي 12 ځلې شپږو نه تر 12 ځلې پورې د هوا منفي فشارونه ایجادیږي او فلتریږي او د فلترونو نه وروسته بیرته کوټې ته راداخلیږي. نو ښکاره خبره ده چې که یو څوک رښتیا هم منتن اوسي د دې ویروس په واسطه او ټوخیږي شاوخوا چاپېریال کې به دا ویروس موجود وي نو ځکه اوسنی روغتون د همدې لپاره جوړ شو که یو څوک په یو کوټه کې دغه ویروس باندې اخته ده او پرنجی او ټوخی کوي په ساعت کې د 12 ځلې هوا چینج شي نو فکر کوي چې هر 15 دقیقو کې د هوا باید تغییر شي هر 15 دقیقو کې یا هر 10 دقیقو کې د هوا باید تغییر شي او دا هوا واخیستل شي منفي فشارونو په اساس باندې د فلترونو د لارې دا بهر شي او تازه هوا بیرته رادننه شي نو دا د مخنیوي یو عمده اساس دی چې دا باید د سارس ویروس لپاره یا د انفلونزا لپاره موجوده درمل چې مونږ لرو په نړۍ کې په افغانستان کې د درملو په کیفیت باندې که تاسو خبرې وکړئ چې اوس چې د کرونا ویروس ته هم دا درمل ورکول کېږي او ما 2 ورځې مخکې واورېده چې واکسین هم هغه شوی دی جوړ شوی دی خو چې دا څومره کامیاب دی دې پته لا نشته. دا درمل په افغانستان کې څومره په ښه کیفیت پیدا کېږي او څومره مؤثر دي د دې ویروس یا د ناروغۍ په لکه مخکې مو وویلی چې دا یو فیملي ده د بیتا کرونا ویروسونه صحیح د انفلوئنزا سره بالکل فرق شته دی د انفلوئنزا ویروس لپاره دوا معلوم دی CDC WHO دا سازمانونه دغه دواګانې په وړیا شکل په خپلو سنټرونو کې توضیح کوي بالکل که چیرې واقعات لیدل کېږي د هغوی لپاره د انفلوئنزا او نورو ویروسونو لپاره دوا شته دی. تر اوسه پورې د دغه نوي ویروس کرونا لپاره کوم درمل پیشنهاد شوی نه دی او همدارنګه کوم واکسین هم نشته خو امریکایي یو کمپنۍ ده د جانسن ان جانسن په نوم سره اوس لګیا ده د ده لپاره د واکسین د تیارولو باندې بوغ ده امید ده چې یو خاص واکسین را پیدا شي تر څو د ده د مخنیوي لپاره استفاده وکړو. اوس چې خلک یا نړیوال په ستونزه کې دي په همدې کې ده چې د ده لپاره کوم خاص تداوي نشته یوازې که یو څوک د دې 10% مریضان ډېر خطرناک وي یعنې یو سلسله خلک د دې شدید تنفسي ناروغۍ ورکوي خصوصا سپینګیري نوي ځوانان واړه ماشومان څوک چې قلبي ناروغۍ لري څوک چې پخوانۍ تنفسي ناروغۍ لري څوک چې د سږو د ځیګر او د ګردو ناروغۍ لري دغه خلک ډېر شدید د دې ناروغۍ او شدید حالت ته ځي او دوی ډېر ورته کاندید دي او نړیوال هم په همدې باندې ډېر زیات کوشش کوي چې په مخنیوي ډېر زور وکړي په مخنیوي باندې تر اوسه پورې کوم خاص درمل او کوم خاص واکسین د دې شته ویروس د کرونا لپاره نشته. پخواني ویروسونو او پخواني نور انفلوئنزا او اډینو ویروسونو لپاره چې هغه کوم تدابیر دي هغوی اکثرا نړیوال سازمانونه چې په ټول نړۍ کې عضویت ټول نړیوال لري هغوی تهیه کوي او بازارونو ته د مخنیوي ښه لاره چاره حفظ الصحه مراعاتول دي. بالکل ما مخکې تاسو او د دفاعي سیستم د بدن دا ځواکمن ساتل دي. بالکل ځواکمن ساتل په څه باندې ځواکمن وساتو ډاکټر صاحب چې دا تنفسي ناروغۍ په دې موسم کې ډېرې دي؟ اکثرا د ویروسونو لپاره زموږ او ستاسو امیونټي معلوم ده چې هغې کې زموږ او ستاسو حجروي کسبي معافیت دا ډېر وړتیا لري
او دغه معافیت په هر شخص کې فرق کوي په ځوانانو کې فرق کوي په سپینګیرو کې فرق کوي په وړو کې فرق کوي خو بیا هم موږ او تاسو د معافیت د ساتلو لپاره یو لاره دا ده چې موږ په ناروغۍ وخته نه شو یعنې وقایه وکړو ځکه دا ناروغۍ دي چې زموږ معافیت نور هم کمزوره کوي یو باید دا لاره ونیسو چې خپل د هر نوع ناروغۍ نه ځان وساتو وقایه کړو بل د بېځایو درملو څخه استفاده ونه کړو چې دا زموږ او ستاسو د وجود معافیت نور هم را کمزوره کوي او ښکاره خبره ده زموږ او ستاسو غذا باید مناسب اوسي د ویټامینونو منرالونو ویټامین سی او نور څخه غني اوسي تر څو زموږ او ستاسو معافیت وشي کولی چې د دغسې میکروبونو چې لا تر اوسه پورې کوم درمل هم نشته د هغې سره مخنیوی موږ کړي ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عبدالودود احمدزی د عمومي داخله ناروغیو متخصص چې راغلی او موږ سره مو د کرونا ویروس چې نوی ویروس دی له نیکه مرغه افغانستان کې پیښه نشته خو ډاکټر صاحب تاسو ته په دې تړاو معلومات درکړل هیله چې د لارښوونې په پام کې ونیسئ دراني صاحب خپرونې وخت تمام دی خپرونه به پای ته ورسوو او له ډاکټر صاحب مننه کوو خپرونه همدومره وه تاسې ښه وخت ولرئ د الله په امان